د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژي وزارت پر مخابراتي شرکتونو د لاټرۍ ترسره کول بند کړل. د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژي وزارت ویان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له دې وروسته مخابراتي شرکتونه نشي کولی چې له خلکو د لاټرۍ په نوم پیسې وګرځوي. له دې وړاندې مخابراتي شرکتونو له یو شمېر مشتریانو څخه په لاټرۍ کې د ګډون په موخه پیسې ګرځولې چې له ډلې به یو کس ګټونکی اعلانېده. د افغانستان زعفرانو د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د افغانستان زعفرانو د نهم ځل لپاره د بلجیم د ذایقې له نړیوال انسټیټیوټ څخه د خوند په برخه کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. پنجشیر کې د څه باندې $143,000 په ارزښت زمرد وپلورل شول. د پنجشیر د کانونو پېټرولیم ریاست مسؤلینو نن د دغه ولایت له کانونو تازه استخراج شوو زمردو د پلور خبر ورکړی دی. د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ په کورونا سنټر کې پرون مازدیګر شاوخوا 5 بجې اور لګېدلی چې په ترڅ کې د کورونا سنټر شته وسایل له منځه تللي او تر څنګ یې د وانټ وایګل د هلکانو لیسې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست ویان ویلي چې دا مهال اور مهار سوی او په اړه یې پلټنې روانې دي. عمران خان د دولتي رازونو په قضیه کې برات ترلاسه کړی دی. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې عمران خان د دولتي رازونو د افشا کولو په قضیه کې برات اخیستی، خو په یو بله قضیه کې د محکومیت له امله په بند کې پاته دی.